بسم الله الرحمن الرحیم. تېره ورځ موږ په وینډو 11 کې په کنټرول پنل کې ځینې اپشنو باندې خبرې کړې وې. نو نن به راسو په یو ډېر مهم اپشن باندې خبرې کوو چې هغه عبارت ده د ډیوایس منیجر څخه. ډیوایس آلې ته ویل کېږي او منیجر څه ته مدیریت ته هم ویل کېږي، منیجر مدیر ته هم ویل کېږي. مطلب دا د ده په واسطه موږ کولی شو د کمپیوټر د ټول سیستم څخه مدیریت وکړو. لکه څنګه تاسو په ده باندې چې کله کلیک وکئ، دلته مختلف اپشنونه دي چې هلته دغه جملې څخه اډیو ده، بیټري ده، یا کامره، یا همداسې نور مختلف اپشنونه دي. زه لومړی د ده خلاص نچوړ تاسو ته د ډیوایس منیجر ووایم چې دا د کوم هدف لپاره دلته په کنټرول پنل کې ځای شوی دی. د ده هدف دا ده چې کله هم ته یو اکاونټ جوړوې، موږ په یوزر اکاونټ باندې خبرې کړې وې، که ته یو ورور ته د اکاونټ جوړوې او دغه ورور ته دې وایې چې دا ستا د کمپیوټر کې نیټ استفاده نشي کړی، ته یو اکاونټ ورته وایې ګیسټ اکاونټ جوړوی چې ورور دې نیټ استفاده نشي کړی، یا هم د یو اس بي فلش نه د یو چا ته بل چا ته چې ونسي لیږی، فلم د یو بل نه ته ونسي لیږی، یا کامره دې کار ونه کړي، بلوتوت نه دې چې ونه لګي دا پې بند کړې، یا هم همداسې بیترۍ پې بنده کړې، یا نور داسې بیترۍ کې نه مې هدف دا ده چې چارج نه یې بنده کړي. مختلف نور هغه د ډرایوونه پې کوم بند کړي چې کوم ته لاسرسی ولري، کوم ته یې ونه لري. سی ډرایو کوم کې چې وینډوز هغه کې د قلف ورته هغه کې چې بیخي هغه ترې ایسته کړي چې هغه ته لاسرسی ونه لري، ځکه چې څه شیان ترې فاک نه کړي یا نور څه داسې مشکل وي. بل چې دا ماوس دې استفاده کړی شي، نسي دې استفاده کړی، یا کیبورډ نه ګټه واخیستئ یا وانه اخیستئ، لکه نیټورک یا داسې نور مختلف اپشنونه دي موږ سره چې دا موږ د ده له طریقه دا کنټرولوی سو. لکه لومړی اپشن کې لومړی کې به دا تاسو سره داسې وي هېڅ چې به نه درته ښکاري، نو تاسو به په دغه کلیکس باندې ورکړئ، دا ایکسپلوز کوي. دا هم چې کله ایکسپلوز کړه، لومړی تاسو ته د اډیو انپوټ اند آوټپوټ، که چېرته غواړئ چې دا اډیو انپوټ او آوټپوټ څه کې دا تغییر کې، مطلب دا چې اډیو انپوټ دا یا کار نه کوي یا بل دا سکن یې که د هارډویر چینج، چې د هارډویر څه کې چینج کې، چې بل ته فرض که لاوډ سپیکر یې کمپیوټر ته بدل کړې خو بیا هم سم کار نه کوي، بیا راسه له ده چې نه سکن که، نو دا و چې د ده اپشن څه کار ده. همداسې نور بیټرۍ یا داسې بلوتوت هغه زه درته وښیم، دا ټول ایزي دي، خو په دغه خاطر نه غواړم چې په ډیټیل سره پرې بحث وکړم. همداسې بیټرۍ سکن کولی سئ پرې، او بل چې ده غواړې بلوتوت دلته چې کې ډیسیبل کې یا انیبل کې، ته د په واسطه بلوتوت انیبل او ډیسیبل کولی شي. لکه فرض که دلته مختلفې ګوشکیانې دي موږ سره، لکه اوس آیر فورډ یو ګوشکي ده، همداسې نور مختلفې دا ګوشکیانې تاسو وګورئ. پرو سیکنډ تاسو دلته راسئ او دلته وګورئ ما کومه پرو سیکنډ تیاره د ریکارډ لپاره وصل کړې ده، نو دا تاته وایي چې آیا دا د ډیسیبل کوي او که انیبل کوي. مطلب دا چې تا خو په غوږ کړې دا دلته وصل کړې، تا ته دې غږ وباسي که ونه باسي. فرض که یو کس ته همیشه ګوشکۍ لږ قیمت بها دي او غواړي تا کمپیوټر چې ته کله بلوتوت وصل کړې ډایرکټ هغه کنیکټوي، نو ته دلته راسه، دا مه کوه چې هغه ته ووایې چې ته یې ولې کنیکټوې، ته ودرې بندې کړه چې زه خپلې ګوشکۍ وصل کړمه، داسې مه کوه. ډایرکټ راسه د هغه ګوشکۍ نوم پیدا کړه، ګوشکۍ به نوم دلته در سره وي، لکه دا ګوشکي، په ده به رایټ کلیک وکړې او دلته به چې وکړې ډیسیبل ډیوایس، مطلب دا ډیوایس ما سره بند کړه، نور به ذاتي د هغه ګوشکۍ نه وصلېږي. همداسې نور که اپډیټ ډرایور کار نه کوي او غواړې د نیټ له طریقه دا اپډیټ کړې، له ده په واسطه اپډیټوی سې. او ان انسټال ډیوایس چې دا بلوتوت کوم ډیوایس تا سره وصل کېږي د بل چا هغه ده یا ګوشکۍ ده، نو ته کولی شې دا څه کې بیخي ان انسټال کې، او کولی چې سکن یې هم کې، مطلب چې یو بلوتوت را پیدا کړي سکن کولی سي. نو دا و موږ سره په ډیوایس منیجر کې بلوتوت برخه وه. همداسې کامره ده، اوس ته غواړې چې په ورور باندې کامره د نیټ کامره بنده کړې، ډیسیبل کې بیخي ډیسیبل که ډیسیبل کولی سې هېڅکله هغه به په کله چې تا چاته نیټ ورته نیټ به استعمالوی سي خو چاته به زنګ نسي وایي، ځکه ته ویډیویي کامره پې بنده کړې ده، له ده چې نه هغه کامره هم پې موږ چې انیبل او ډیسیبل کولی شو. همداسې ډیسک دي، مختلفه ډرایورې دي چې ته دا څه کوې، ته ورسره مطلب ان انسټال دا ډرایو ان انسټال کوې، بندوې پې ته. همداسې نور مختلف اپشنونه دي موږ سره چې کیبورډونه دي، کوم کیبورډ دې هغه کې استفاده کوي، کوم دې استفاده نه کوي. همداسې ماوس ده،
چې د ماوس کوم ماوس نه دې استفاده واخلي کوم دې وانخلي انیبل یې کړې ډسیبل یې کړې اپډیټ لږ ګوره زه خلاص دې دغه یو پرې هغه درته ووایم چې اپډیټ نه مطلب دا ده چې دغه ډیوایس تا څه کړه وصل کړه خو بیا هم سم کار نه کوي اپډیټ ووهه دا به څه شي تا سره بېرته په کار شروع کړي ډسیبل مطلب دا دغه ډیوایس تا وصل کړې ده خو دا ډیوایس څه کړه بیخي ډسیبل کړه مطلب دا چې له کاره یې وغورځوه بېرته انیبل کوه هم سي وصل کړي به دي خو کار به نه کوي در سره ان انسټال مطلب دا چې دا بیخي د دغه کوم یو ډرایو سي هغه بیرته ان انسټال کولی شي همداسې مختلف نور اپشنونه دي دلته موږ سره بل څه ده چې ډیر مهم ده هغه دلته ساوند ویډیو ان گیم کنټرول ده د هدف څه شی ده ځینې وخت داسې پیښیږي چې کمپیوټر سره مو ګوښکۍ وصل کړي وي خو بیا هم تاسو څه کوئ غږ به ګوښکۍ کې نه ځي یو دا مشکل بل داسې مشکل چې کله کمپیوټر ته هغه کې اوپن کې نو تاسو سره به دلته داسې د دغه ساوند په ځای د چلوپا علامه غوندې راغلي چې هر څه کوې دغه ساوند باندې دا به بیخي جامد سوی وي سالډ سوی به نه به غږ جګېږي نه به ټیټېږي هېڅ څه به هم نه کېږي غږ به بیخي وځي نه نو بیا تاسو دا وکړئ دلته راشئ په دم چې کلیک وکړه بیا به دلته تاسو خپل ډیوایس نیم را پیدا کړئ او زما د ډیوایس دا کوم لاوډ سپیکر چې په کمپیوټر کې دي هغه دا نوم ده لیټیک آر اډیو په ده به رایټ کلیک وکړئ او دا به څه کې ان انسټال کړئ او پرې ان انسټال یې کړه بېرته ګل روښانه کړه کمپیوټر ځټي به کمپیوټر به د روغ جوړ غږ به باسي همداسې نور که چېرته د ګوښکۍ غږ نه باسي دلته ان انسټال کړه بېرته ګل یې کړه بېرته روښانه کړه بیا به څه کوي در سره نور به وصلېږي همداسې نور مختلفه کارونه تاسو دلته کولی شئ انیبل ډسیبل پې کولی شئ بل ډېر مهمه چې دا یو اس بي کنټرول منیجر ده دغه څخه هدف څه ده دغه هدف دا ده که چېرته غواړې چې د یو اس بي کنټرول دی تا په واسطه تا په لاس کې چې مطلب دغه هغه دا پلاټونه کوم چې دی موږ سره د یو اس بي دي دا د موږ سره آن وي که آف وي په ده کوه چې تاسو څه کې ډیسیبل کې انیبل کوئ که ډیسیبل و دا انیبل کولی شئ که انیبل و ډیسیبل یې کولی شئ نو دا و د وینډو ډیوایس منیجر کې ډېر خلص او ډېر ایزي کمانډونه وه د څخه هدف هم دا ده چې تاسو د خپل کمپیوټر څه وکړئ مدیریت وشئ کړلی او په پای کې دا غوښتل غواړم که چېرته تاسو زموږ نورو ویډیوګانو ته لاسرسی نه لرئ نو زموږ د یوټیوب چینل نیم د محمدي اکاډمي په نامه تاسو کولی شئ هغې کې ټولې ویډیوګانې د وینډوز مربوط همداسې نور څه هغه لکه د ورډ اکسل پاور پاینټ یا نور داسې انجینري سافټویر څه ویډیوګانې په کار وي نو انشاءالله ټولې موجودې دي تاسو کولی شئ له هغه څخه استفاده وکړئ او بله خبره چې د کمپیوټر صفري زده کړې چې کوم بیخي هېڅ چا کمپیوټر نه وي لوستی هغه هم ریکارډ شوي او مکمل کورسونه یې موجود دي نو تاسو کولی شئ چې له هغه څخه په ښه مکمل ډول استفاده وکړئ نو په آخر کې دا وویل غواړم که چېرته ستاسو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو هیله کوم زموږ چینل سبسکرایب کړئ او د ټول نوټیفیکیشن اله یې څه کوئ آن کړئ در سره او نور مو په لوی الله تعالی سپارم ښه وخت ښې چارې